یو ملګری سوال کړل، دا سوال غره د حیا خلاف ته، لیکن د داسې یو شری مسلې تاسو کړل چې هغه خلکو ته د دې مسلې رامخ کیږي چې د کمو کسانو د یو نه زیات ودونه، یعنی 2 ودونه کړي یا 3 کړي یا 4 کړي، هغه ته د دې مسلې راپېخ کیږي، نو بیا پریشانې چې آیا دا عمل چې کوم دی دا په شریعت کې جایز دی یا ناجایز دی. ګوره د شریعت هر مسلې حل موږ تاسو ته خو درته. اوس دې ملګری سوال کړل چې زما 2 ودونه دي او آیا د 2 زنانه چې کوم دی دا زما سره په یو پالنګ باندې یو بستر باندې سملاستې شي یا نشي سملاستې. یو سوال ادا کړل. دویم سوال ادا کړل چې یو بستر باندې ملاسي نو آیا د یو سره یا د دواړو سره مجامعات د یو بستر باندې کول شي یا نشي کولای. دریم سوال ادا کړل کچري د یو سره مجامعات وشي جما کېدو نه پس غسل کول واجب دي یا د دواړو سره جماو کې د هغې نه پس یو غسل دغه لپاره کافي کېدی شي. دغه حواله سره سوال کړل. 2-3 سوالات کړل. ټول مخکنی سوال خدا کړل چې په یو بستر باندې سملاسته، په یو بستر باندې نارینه سملی خاون سملی په میاس کې یو طرف ته یو زنانه بل طرف ته بل زنانه په سملاستو کې خصوص قباحت نشته. البته جما کولو کې ډېر قباحتونه دي، دا د بحیاي او ذریعہ ده. نو په دې حواله سره علما دالي کې چې په یو بستر باندې د یو په موجودګۍ کې د بل سره جما کول دا یو داسې عمل لشي دا بحیاي او انسان بل طرف ته بي د ډېر خرابیانې دي. په دغه وجه باندې ضروری ده چې د وی په غیر موجودګۍ کې د بل سره جما وشي، ځکه چې د بل زنانه لپاره دا جایز نه چې هغه د دې چې کوم دا بل خزه د دې شرمګاه ته وګوري. البته خپل د شوهر خپل د خاوند شرمګاه وغیرہ ته خو کته شي دا غي نه سپرده نشته، لیکن دغه زنانه د بل خزینه د دې بل خزي پرده ضروری ده، دا به دغه نه پرده کوي. نو پرده دغه چې په دغه صورت کې چې کله جما کیږي نو په د بلې په غیر موجودګۍ کې دا سینه چې په یو بستر باندې ملاسي یو طرف ته یو جماو کې بل طرف ته بل سره جماو کې دا عمل د شریعت خلاف دی. دویمه خبره دا ده چې اوس مثال طور پر دی ملګری دا سوال کړل د یو سره جماو کې بیا به غسل کوي یا به نه کوي، بیا چې د بل سره مثال طور پر په یو شپه باندې د دواړو سره ته جما کول غواړي. نو په دغه حواله سره دا سوال کړل چې د یو سره جماو کورواله کو نو آیا د هغې نه پس په غسل کوي بیا به د بل سره جما کوي یا غسل کول جایز دي، چې کوم دي غسل نه بغیر هم د بل سره جما کول جایز دي او په اخر کې یو غسل کوي. په دې حواله سره یاد وساتئ چې یو سره جماو کې کورواله کې نو د هغې نه بعد غسل کول دا مستحب دي افضل دغه دي. لیکن کچري یو سره جماو کو بیا د بل سره جما کول غواړي نو په دغه لپاره بیا ضروری ده چې د لاړ شیخ خپل چې کوم شرمګاه وغیرہ دي هغه وینځي، دغه هغه وینځي د هغې نه پس د بل کور والا سره کوم دی د جماو کې دا د لپاره ضروری ده که کم از کم لام بینو نو د لپاره دا ضروری ده چې شرمګاه وغیرہ وینځي آزاد تناسل او دا غینه پس بیا د بل کور والا سره جماو کې. په دغه صورت کې د لپاره دا عمل جایز دی او دا غینه بعد په اخر کې یو غسل کی دا غي سره دا غسل واجب چې کوم دی دا به ادا شي. دا یو مهمه ضروری مسله وا. په دې حواله سره ډېر خلک د غلط فهمي شکار دي، ډېر خلک دا سری چې ودونه زیات وکي او بیا په یو ځای باندې په یو بستر باندې هغه سملی او په سملاستو کې اوسه قباحت نشي تاسو تماوي، لیکن بیا ظاهر خبره ده بیا خبره مخې ته ځي جما طرف ته ځي نو د جما په حالت کې د یوې په موجودګۍ کې د بل سره جما کول دا د شریعت خلاف عمل دی. دا بحایي طرف ته انسان بي او ډیر شی مفسدات په دغه مفسداتو په وجه باندې شریعت داوي چې د یوې په موجودګۍ کې د بل سره جما کول دا د شریعت خلاف عمل دی. امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.